السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې تاسو به ټول ته روغ او جوړی. زه یم سردار ولی آریان، تاسو ګورئ ټیکنیکل احمدزی یوټیوب چینل. ملګرو ډېر خوښ یم یو ځل بیا تاسو ته په نوې او خوندور شانته ویډیو کې حاضر یم. انشاءالله ملګرو په نننۍ ویډیو کې دا طریقه درته وښیم څنګه کولی شو خپل فیسبوک یوزر نیم چینج کړو. مطلب له یوزر نیم څخه ملګرو هغه کوم لینک سره موږ کاپي کوو هغه لینک باید څنګه چینج کړو. ملګرو دې تاسو ته درته ښیم زه به راشم ته خپل فیسبوک اکاونټ را خلاص کړم. فیسبوک اکاونټ سره خلاص کړم د پروفایل ته څنګه کوم راشم. کله چې ملګرو په دغه درې ډاټو کلیک وکړو دلته موږ ته یو بله صفحه راکوي ته لیکلي ملګرو نه دلته یو آپشن د موږ ته راکوي نه دغه کاپي لینک دلته لیکلي دي http://www.facebook.com سردارولي @king15 دا یوزر نیم باید موږ څنګه چینج کړو. ملګرو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې دغه طریقه درته کوم چې دغه یوزر نیم باید موږ په کومه طریقه څنګه چینج کړو. نو تاسې له موږ سره اوسیږئ. نو ملګرو مخکې د دې زه ویډیو شروع کوم تاسو څخه په خورا درنښت یو هیله کوم تر څو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټۍ نښان هم وهئ تر څو زموږ هر نوی اپلوډ شوی ویډیو ټول ټوله مخکې لومړی تاسو ته درسي. اوس ورځو ویډیو شروع کوو نو له موږ سره اوسیږئ. نو دې لپاره ملګرو تاسو باید خپل څنګه کوئ لومړی مسنجر را خلاص کړئ. هغه طریقه ملګرو په فیسبوک کې نه کړئ، تاسو څنګه کوئ خپل مسنجر را خلاص کړئ. نو فرضاً ما مسنجر را خلاصوم. مسنجر مو سره خلاص کړو ملګرو دلته پاس په دغه خپل د پروفایل عکس کوم چې ده ملګرو په دغه باندې باید موږ کلیک وکړو. زه دلته په دې باندې کلیک کوم. دلته څه لاندې ملګرو راسي بل آپشن موږ ته راکوي یوزر نیم په نوم ملګرو دغه آپشن تاسو ګورئ نو دغه باندې باید موږ کلیک وکړو. نو زه دغه یوزر نیم وهم. دلته ملګرو موږ ته دوه آپشن راکوي، یو دلته لیکلي ایډیټ یوزر نیم او بل دلته ملګرو راکړی کاپي لینک. صحیح ده ملګرو دوه دانې آپشن یې موږ ته راکړي. موږ دلته ایډیټ یوزر نیم وهم. ایډیټ یوزر نیم چې ملګرو داسې صفحه به تاسو ته دلته درکړي. نو دا د ملګرو دلته تاسو څنګه کوئ ایډیټ پکې کوئ هر څه چې تاسو ورته لیکئ. زما ملګرو کینګ ده زه دا سردار ولي آریان کومه سمه ده ملګرو څنګه کوي دلته زه ولیکم سردار ولي آریان. صحیح ده ملګرو سردار ولي نه ملګرو دا یې قبول نه کړ. نو تاسو څنګه کوئ دلته بس سپیس نه پکې ورکوئ. مینه ملګرو کله چې قبول نه کړي ملګرو لکه تور سم ستاسو وکتئ چې قبول یې نه کړ په دغه ځای کې سور خط راوړو. اوس ملګرو څنګه دغه سور خط نشته څنګه شو دلته دا کوم لوډینګ چې په دغه ځای کې روان دی ملګرو دا څنګه شو ختم شو دا نو اوس قبلوي. نو اوس په تاسو ملګرو دلته راشئ په دغه سیو آپشن باندې څنګه کوئ ملګرو کلیک وکړئ. نو زه اوس دلته دغه سیو آپشن وهم. نو سیو مو سیو وهو نو یوه شېبه به ورته انتظار وکړو تر څو دا څنګه شي ملګرو سیو سي. زه دا پرېږدم تر څو سیو سي. نو دا د ملګرو دا څنګه سو سیو سو. اوس ورځو ملګرو فیسبوک کې هم ګورو چې څنګه دا چینج شوی ده او که نه ده چینج شوی. نو دلته ملګرو دا څنګه کوم پروفایل ریفرش کومه. اوس څه خو نه ده چینج شوی دا بیا ریفرش کړو ملګرو. نو دا د ملګرو اوس به وګورو چې ایا دا چینج شوی ده که نه ده چینج شوی. نو دا درې ډاټه چې کلیک وکړو نو ته لاندې یو بل آپشن ده همغه کوم چې موږ مخکې وکته یور پروفایل لینک. نو کله چې ملګرو دلته وهو څنګه ده دا خوشبختانه څنګه څو زموږ کوم لینک چې ده ملګرو دا چینج شوی ده. دلته ملګرو تاسو ته ولیکل http://www.facebook.com دا خو ملګرو اول نه ځان څخه وي دا خپل فیسبوک هغه دی این سردار ولي آریان سو. مخکې دا څنګه ملګرو سردار ولي کینګ و. صحیح ده ملګرو دا څنګه سو سردار ولي آریان ته تبدیل سو. نو ملګرو دې یوزر نیم یو ګټه به زه تاسو ته دوه ګټې څنګه کوم تاسو ته وښیم. یو ګټه خو ملګرو دا ده کله چې تاسو ته د خپل فیسبوک اکاونټ نمبر یا هم که په ایمیل هم جوړ کړی وي دا نه وي درته یاد خو پاسورد یې درته یاد وي په همدغه کافي لینک باندې تاسې کولی شئ ملګرو څنګه کوئ فیسبوک اکاونټ خلاص کړي. د نمبر ایمیل په ځای کې دغه لینک ورکړئ لاندې پاسورد ورکړئ لوګین آپشن ووهئ ستاسو اکاونټ به خلاص شي. بل ملګرو په دې وسیله تاسې کولی شئ د یو چا آی ډي څنګه کې 50% هیک کړئ د هغه آی ډي.
ملګرو انشاءالله 50% تاسې کولی شئ د هغه اکاونټ هیک کړئ. خو څنګه ملګرو تاسې دا لینک را کاپي کړئ د بل اکاونټ څخه ورننوځئ دا لینک څنګه را کاپي کړئ لینک مو سره را کاپي کړئ لمبر ځای کې پیسټ کړئ د پاسورډ ځای کې څنګه کړئ د نوم ورکړئ خو دا په غالب ګمان ده یعنې امکان احتمال لري چې هیک شي خو 100% نه ده. صحیح ده ملګرو نو دا د کاپي لینک د یوزر نیم چینج کولو طریقه او هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. ملګرو بیا هم تاسو هیله کوم که چیرې زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ تر څو پر داسې ښه خوندورو ویډیوګانې تاسو ته ورسېږي. تر بیا پورې چې داسې ښه خوندورو ویډیو تاسو ته کوم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او اباد اوسئ.